نو د غزل مطلب ارشاد یی چې څه باندې خفه شوه او په څه به یې په خوله کړم څه باندې خفه شوه او په څه به یې په خوله کړم او څه په کشمکش کې یې ته ګوره مبتلا کړم ډېر ښه څه باندې خفه شوه او په څه به یې په خوله کړم او څه په کشمکش کې یې ته ګوره مبتلا کړم ډېر واجد صاحب شعر دی چې وایي چې زما د زلفو مه وینه خوبونه وایي چې زما د زلفو مه وینه خوبونه او هسې نه چې مل دی په سودا پسې سودا ډېره خپلوان صاحب سم لکه سیلاب دی چې په خونه باندې راشي سم لکه سیلاب دی چې په خونه باندې راشي سم لکه سیلاب دی چې په خونه باندې راشي او داسې په نیم نظر کتو ته راولا کړم ډېره مننه ډېره مننه او غمګین صاحب چې داسې مې غمونه چې په ورو ورو سوه کېږي داسې مې غمونه چې په ورو ورو سوه کېږي او زر ده چې ټاکل به زه په لورې د صحرا کړم او نور په نظر هېڅ نه راځي هر طرف ته ته یې نور په نظر هېڅ نه راځي هر طرف ته ته یې او نه پوهېږم عشق چې نابینا و که بینا کړم نور په نظر هېڅ نه راځي هر طرف ته ته یې او نه پوهېږم عشق چې نابینا و که بینا کړم ډېره مننه عاجز صاحب بل شعر دی چې ویم واړه ښکلي چې نور وبسم د زړه وایم واړه ښکلي چې نور وبسم د زړه نه او غواړم دا کعبه چې د بوتانو ما صفا دا شعر نه وایه زبردست وایم واړه ښکلي چې نور وبسم د زړه نه او غواړم دا کعبه چې د بوتانو ما صفا کړم شعر دی چې خدایه تورې سترګې دي که تورې بلاګانې خدایه تورې سترګې دي که تورې بلاګانې او تشې په لیدلو چې زه داسې وارخطا کړم ما ته یې چې سپک نظر کولو تر پرونه عاجز صاحب ما ته یې چې سپک نظر کولو تر پرونه او دروند په هغو خلکو باندې هم خپلې وینا کړم ما ته یې چې سپک نظر کولو تر پرونه او دروند په هغو خلکو باندې هم خپلې وینا کړم او ته چې په سرو شونډو راته ګل غوندې موسېږې ته چې په سرو شونډو راته ګل غوندې موسېږې او خود به بې اختیاره د بلبل په څېر نوا کړم شعر دی چې تا ته په کتلو کې مې پټ د ځان کتل دي تا ته په کتلو کې مې پټ د ځان کتل دي او تا ته چې زه شا کړم لکه خپل ځان ته چې شا کړم ډېره مننه اخري شعر یې چې کله خو به ووایي اکبره چې دسته یم کله خو به ووایي اکبره چې دسته یم او کله خو به هم د یار په زړه کې ځای پیدا کړم ډېر